ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې چاله رو جماعت ورکو نو دته ګناهونه به الله رب العالمین معاف کړي. الله به پیدا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الحمدلله نن پنځم رو جماعت دی د چا لپاره؟ د مسلمانانو لپاره. دریم عمل په دې میاشت کې چې موږ ته خپل پیغمبر تیزی را کړی ده خیرات او صدقه ورکول دي. ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وی هغه په دې میاشت کې د 30 سنې نه زیاته صدقه ورکوله. زکات در باندې فرض دی، زکات ورکوه. که زکات دی الله د حلال مال درکړی دی، دا خپل حلال مال د الله رب العالمین په بندگانو باندې میاشت کې وشینده. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې چاله رو جماعت ورکو نو دته ګناهونه به الله رب العالمین معاف کړي. الله به پیدا د اور نه آزاد کړي او څومره ثواب چې دا روزدار شوی دی او تاول رو جماعت ورکړي دی اکبر ثواب به تعالی الله رب العالمین درکړي. صحابه کرام او فرمایله د الله رسول زمون وسه او طاقت نشته چې موږ دومره رو جماعت ورکو، موږ غریبانانی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل الله رب العالمین د دې رو جماعت ثواب هغه چاله ورکړي چې چاله یو قجوره ورکړي، چاله یو پیاله یو بو ورکړي، چاله یو ګلاس پي ورکړي، د پورا رو جماعت ثواب تعالی الله رب العالمین درکړي. غریب مسکینی په 200 روپۍ باندې په 300 روپۍ باندې کیلو قجوره ده. یو مسکین له اخلاق جماعت له اخلاق مدرسې له اخلاق ستا په رو جماعت باندې چې کوم مسلمان رو جماعت وکړو دا الله رسول فرمایي ګناهونه به الله معاف کړي، د اور نه به الله آزاد کړي. څومره ثواب چې هغه د روزې د کوم راجر به تعالی الله رب العالمین درکړي. او دې میاشت کې تاسو د پتر زمونږ د عمل غریبانان دي، دې کې کونډې دي، دې کې یتیمانان دي، مسکینان دي، هغه خلک دي چې هغه د مزدورۍ وړ نه دي، بوډاګان شوي دي. په موږ او تاسو باندې حق دار چې په هغوی باندې خپل نظریه وساتو. ګوره په انسانانو کې دوه قسمه خلک دي. یو قسم بدبخت خلک دا دي چې روزه رااله ماله به څوک سره کړي، روزه رااله ماله به څوک سره کړي، خولې وازه کړي د هر چا نه صرف سوال کې غوښتل کوي. او یو قسم مؤمنان هغه دي چې هغه خپل جیب ته لاس اچولی دی چې د رحمت او د برکت او د مغفرت میاشت ده، زه به روزانه چاله څه ورکوم. د چا به کجورې وس کېږي، د چا به پۍ وس کېږي، د چا به د غنمو ډوډۍ وس کېږي، د چا به وریجې وس کېږي. خو روزانه خپل انداز مقرر کړه چې ما نن څومره صدقه وکړم. زمونږ اسلام دې کې ایثار دی. ایثار دې ته وایي چې دا خپل خوراک د خپل مسلمان ورور سره نیم کړه، دا خپل خوراک. نو دې کې صدقې ورکول مسکینانو لا، یتیمانانو لا، غریبانانو لا. کم سړی چې د مسکین د پاره او د کونډې د پاره الې ځلې کوي، منډې ترډې وایي، نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دل الله دومره اجر او ثواب ورکوي کل مجاهد فی سبیل الله، لکه دې چې د الله په لار کې جهاد کوي. د مجاهد سره ثواب یو عمر دی. او بیا فرمایل چې څوک د مسکین او د کونډې د پاره منډې ترډې او الې ځلې کوي او خوراک څښاک ورکوي، د ده ثواب د هغه چا سره برابر دی چې هغه ټوله ورځ روژه او ټوله شپه تهجد کوي. الله رب العالمین زموږ او ستاسو په دې خوراکونو کې د دې مسکینانو حصه پیدا کړي، د دې غریبانانو حصه د الله پیدا کړي. نو هر مسلمان په خپل ګاونډ باندې نظر ساتي، ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه سړی مؤمن نه دی چې د ځان موړ کې او د ګاونډي ناره شپه تېره کړي. او دا به د الله نبي فرمایل وی هغه سړي په ما باندې ایمان نه دی راوړی چې دې ځان موړ کړي او دې ښه پوهېږي چې دا ګاونډي مې نار دی او دا ګاونډي ناره شپه تېره کړي. الله د لغوا لنګه درکړې ده، لس پیالې پۍ د لکۍ اندازه مقرر کړه چې زما سره 2 کور ګزاره کېږي، زما سره 3 کور ګزاره کېږي. چې کم سالن دې پوخ کو 4 چاپېره مسکینان ګوره، قسم په الله د الله د بخښنو او د الله د راضي کېدلو موقع ده. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې چاله رو جماعت ورکو نو د ده ګناهونه به الله رب العالمین معاف کړي.
الله به پیدا د اور نه آزاد کی او څومره ثواب چې دغه روزدار شوی دی او تاسو د روزمات ورکړي دي اقوم ثواب تعالی الله رب العالمین درکړي دریم عمل په دې میاشت کې چې موږ ته خپل پیغمبر تیزی را کړی ده خیرات او صدقه ورکول دي ځکه محمد رسول السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته الحمدلله نن پنځمه روژه ماتي د چا لپاره د مسلمانانو لپاره نن په لسګونو په سلګونو مسلمانان راټول شوي روژه ماتي دپاره او دعا به کوو د نړۍ ټولو مسلمانانو ته دا وه د نن ورځې خپرونه د پنځمې روژه ماتي تر بلې خپرونې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم ښه وخت تیزی را کړې ده خیرات او صدقه ورکول دي ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وی هغه په دې میاشت کې د 30 سینې نه زیاته صدقه ورکوله زکات در باندې فرض دی زکات ورکوه که زکات دی الله د حلال مال درکړی دی دا خپل حلال مال د الله رب العالمین په بندگانو په دې میاشت کې وشینده. السلام علیکم. مشروع افطار صائم لعام 14 هجرية الموافق 2023 من ميلادية. أولا نشكر من سبحانه وتعالى ثم نشكر من دول الإسلام العربية المتحدة ثم نشكر من محمد فجزاها الله خير الجزاء وأحسن الجزاء وبارك الله في عمرها ثم نشكر كثيرا من هذه محمد سندعو إن شاء الله من محمد وأمنا وهذا أيضا أمنا محمد سنشكر منها. الله رب العالمین د دې روزه ماتي ثواب هغه چاله ورکوي پي ورکی د پورا روزه ماتي ثواب تعالی الله رب العالمین درکوي غریب مسکینی په 200 روپۍ باندې په 300 روپۍ باندې کیلو کجوره ده یو مسکین له اخلاق جماعت له اخلاق مدرسې له اخلاق ستا په روزه ماتي باندې چې کوم مسلمان روزه ماتي وکړو دا الله رسول فرمایي ګناهونه به الله معاف کړي د اور نه به الله آزاد کړي څومره ثواب چې هغه د روزې د کوم اجر به تعالی الله رب العالمین درکړي او دې میاشت کې تاسو د پتر زمونږ د عمل غریبانان دي دغه کونډې دي دغه یتیمانان دي مسکینان دي هغه خلک دي چې هغه د مزدوري وړ نه دي بوډاګان شوي دي په موږ او تاسو باندې حق دار چې په هغوی باندې خپل نظریه وساتو ګوره په انسانانو کې دوه قسمه خلک دي یو قسم بدبخت خلک دا دي چې روزه رااله ماله به څوک سره کوي روزه رااله ماله به څوک سره کوي خولې وازه کړي دار چا نه صرف سوال کې غوښتل کوي